په یو زاړه ښار کې یو سړی اوسېده، خو خلک به د هغه له نوم هم وېرېدل. هغه ډېر ظالم و، په هیچا باندې به یې رحم نه کولو. کمزوري خلک به یې وهل او د هغو حق به یې خوړو. خلکو به دعاګانې کولې: ای الله، له دې ظالمه مو خلاص کړې. یو یتیم ماشوم یې هم ونه بخښه. ماشوم په اوښکو کې وویل: الله هر څه ویني. خو ظالم سړي وخندل او ویې ویل: زه له هیچا نه وېرېږم. ورځې تېرېدې، خو د هغه ظلم نور هم زیاتېده. یو شپه یو عجیب سکون ښار ته راغی. ظالم سړی یوازې په خپل کور کې ناست و. ناڅاپه یې عجیب اواز واورېد: ایا ته فکر کوې چې ته به خلاص شې؟ هغه وېرېده، زړه یې په زوره زوره درزېده. د هغه ټول ظلمونه لکه فیلم مخې ته راتلل. هغه چیغې وهلې: بس بس! خو هیچا یې غږ نه اورېده. هغه پوه شو چې دا د الله سزا ده. هغه ژړل، خو ډېر ناوخته شوی و. سبا خلکو واورېدل چې هغه مړ شوی. هیڅوک پرې ونه ژړېدل. یوازې هغه یتیم ماشوم وویل: الله عادل دی. یاد وساتئ، ظلم هیڅکله بې پایلې نه پاتې کېږي. هر عمل حساب لري، که نن وي که سبا.